شریعت نظام د سترې محکمې د مرکزي تمیز عالي ریاست اړوند عامه امنیت جزا نظامي منصوبینو تجارتي او مدني دیوانونو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 2063 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د سترې محکمې د جنوب لویدیځ زون تمیز عالي ریاست اړوند عامه امنیت جزا نظامي منصوبینو تجارتي او مدني دیوانونو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 346 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل، هرات، بلخ او کندوز ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 9818 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 15909 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 149 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 95 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې 278 دوسیو ته رسېدنه کړې او 152 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار، ننګرهار، بدخشان او بغلان ولایتونو محاکمو د 1440 هجري قمري کال په لومړۍ روبه کې 9615 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 5104 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزني، ننګرهار، سمنګان او فاریاب ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 1409 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 920 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 312 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 190 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 218 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 204 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز او پروان ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 440 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 316 وثیقې هم اجرا کړي دي. په لغمان، ننګرهار او غور ولایتونو کې پر 18 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. ډیره مدت تیر شوه